بسم الله الرحمن الرحیم. پر ریډاکس ایکولیبریا کې محاسبه اکسیډیشن ریډکشن انډولونه دي، د ریډاکس تعادلونه دي. نو پر ریډاکس تعادلونه کې څنګه منګه محاسبه کولای شو، څنګه منګه انلیټ پیدا کولای شو، څنګه منګه محصولات پیدا کولای شو، دا غلظتونه منګه څنګه پیدا کولای شو. نو د ریډاکس ریاکشن د پاره یا اکسیډیشن ریډکشن تعامل د پاره یا تحمض ارجاع تعامل د پاره من ایکولیبریم کانسټنټ چې کې دی دا منګه د مناسب ګلوانیک حجرې څخه د ګلوانیک حجرې د پوتنشل څخه موږ چې کولای شو دا پلاس راوړی شو. دا به ان شاء الله موږ په مقداري کیمیا دویمه برخه کې یو چې څنګه موږ کولای شو چې د ګلوانیک حجرې د پوتنشل څخه موږ ایکولیبریم کانسټنټ قیمت چې دی راایستې شو. خو دې باندې موږ کولای شو چې د ریډاکس ایکولیبریم د پاره چې کوم ایکولیبریم کانسټنټ کې دی دا موږ راایستلی شو د مناسب ګلوانیک حجرې د پوتنشل څخه. نو کومنګه یو ساده ریډاکسي تعامل کوم واخلو تیرا نو هغه اوس په دوه ریاکشن کړي د سیریم مثبت 4 سره او موږ سره جوړ کړي دی اوسپنه 3 او سیریم +3. یعنی مثلا اوسپنه چې دی د +1 تلې د +3 وتا او سیریم +4 چې دی هغه د +4 نه تلې دی 3 ته. نو د اکسیډیشن درجه زیاته شوې ده، د بل اکسیډیشن درجه کم شوې ده. نو اوسپنه 2 چې اوسپنه 3 ته تلې نو د اکسیډیشن درجه زیاته شوې نو هغه اکسیډایز شوی دی او سیریم بد شوی ارجاع شوی چې دغه درجه 4 نه تلې 3 ته. نو ګل د پاره ځای ایکولیبریم کانسټنټ ولي کما د تعادل ثابت کړي دی ریډاکس تعامل د پاره ولي کما نو ما سره به مساوي شي ادري غلظت سیریم غلظت تقسیمي فیرس غلظت ډیوایډ بای سیریک غلظت سیریم +4 غلظت. دا موږ سره شو د پاره چې کوم کا قیمت دی هغه موږ سره تعادل ثابت دی د ریډاکس ایکولیبریم د پاره. نو اوس منګه استعمال د چې د ریډاکس ایکولیبریم چې دا یا ایکولیبریم کانسټنټ دی سیدا دا موږ پر ریډاکس ریاکشنو کې موږ د څنګه استفاده کولای شو. نو کوم وګورو موږ سره یو پوښتنه ده چې 15 ملي مول اوسپنه سیدا د اوسپنې ملي مول چې دی 15 ملي مول دی او د دې موږ ټایټریشن کړی د سیریم +4 سره په تشه کې H2SO4 کې تیرا 15 ملي مول فیرس آیون چې دی دا موږ ټایټریټ کړی دا د سیریم +4 سره په تیزابي H2SO4 کې. نو پوښتنه دا ده چې اوس په ایکویولنس پوینټ کې تیرا په معادل نقطه کې به د اوسپنې +2 غلظت څومره وي که چېرته د محلول حجم ټول شي 100 ملي او د دې تعامل لپاره کا قیمت چې دی تعادل ثابت چې دا موږ سره 0.12 نو دلته چې لکه څنګه تیر مثال کې موږ ویلو تیر ویډیو کې چې موږ سره که چېرته ایکولیبریم موږ ته که چېرته کانسټنټ کا قیمت معلومه وي نو موږ د ایکویولنس پوینټ باندې کولی شو چې موږ د انلیټ شی پیدا کړو غلظت پیدا کړو. په همدې مثال کې موږ سره ایکولیبریم کانسټنټ کا چې موږ ته معلومه دی ریاکشن لپاره نو موږ ګورو چې کوم زموږ انلیټ ته فیرس آین نو هغه غلظت به ما سره په ایکویولنس پوینټ باندې موږ سره صحیح. نو کا قیمت چې 0.12 دی نو د مطلب دا چې کا قیمت ډېر لوړ دی نو ډایرکشن به ښي طرف ته ډېر زیات تللی ډایرکشن چې تقریبا موږ سره بشپړ شوی دی. نو په ایکویولنس پوینټ کې که موږ وګورو ایکویولنس پوینټ کې نو اوسپنه 2 چې دا دغه مولونه چې موږ سره مساوي دي چا سره د اوسپنې د سیریم 4 سره صحیح ده او اوسپنه 3 چې دا د هغې غلظت چې دی دا موږ سره مساوي دی د سیریم 3 سره موږ سره 15 ملي موله دی صحیح ده. نو دا به زه مولرټي د معلوم کړو په ټول حجم 100 ملي دی 15 په 100 کې 15 تقسیم پر 100 باندې کما 0.05 مولر چې موږ سره راغی. نو موږ کریکشن ته موږ ګورو صحیح ده. نو موږ سره ټول یو مول ریشو ده یو مول اوسپنه 2 د یو مول سیریم 4 سره تعامل کوي یو مول اوسپنه 3 او یو مول سیریم +3 موږ سره جوړي. نو
مجموعي یعنی اکویولنس پوینټ کې ما سره 0.05 مولر مجموعي دغه د موږ سره مولرټي ده او دې کې x هغه وسپنه ده یا هغه سیریم دی چې هغه لا موږ سره په اکویولنس پوینټ کې لا پاتې دی او هغه وسپنه مثبت 2 چې لا وسپنه مثبت 3 ته لا وخت نه ده نو x موږ سره هغه مقدار دی نو که زه کا قیمت ولیکم د ریاکشن لپاره دا کا قیمت موږ لیکلې ده چې موږ قیمتونه چې کو وضع کو د وسپنه 3 د وسپنه 2 د سیریم 3 د سیریم 4 قیمتونه زه وضع کما نو چې وضع کما نو موږ سره د اوسپنې 3 د x قیمت چې دی کنه x موږ سره هغه مقدار دی چې موږ سره لا اوسپنې 2 چې د اوسپنې 3 ته لا وخت لا نه ده نو x هغه اکویولنس معادل نقطه باندې د اوسپنې +2 مقدار دی چې لا اوسپنې 3 ته لا نه دی وخت او موږ غواړو چې په اکویولنس پوینټ کې معادل نقطه کې موږ دغه x چې دی د اوسپنې 2 چې دا پیدا کو نو باید د 0.05 دغه x قیمت زلره کما صحیح ده نو ماته پته ولګي چې دا x موږ سره څومره دی نو کا قیمت زواتون 0.05 منفي x 0.05 منفي x او لاندې چې د x ته موږ سره نو کا قیمت ډېر لوړ دی صحیح ده کا قیمت ډېر لوړ دی نو په معادل نقطه کې چې دی اوسپنه 2 بعد انتهایی موږ سره ډېر کمی نو چې یو عدد ډېر زیات کم دی او ته به د وړو کې عدد نه کمی 0.05 نه کمی نو د عدد خو نورم ډېر زیات کم شو صحیح ده نو موږ دغه اپروکسیمیشن موږ وکړو موږ چې 0.05 منفي x چې دی دا تقریبا برابر دی 0.05 ولې چې دا x قیمت چې دی په کا قیمت ډېر لوړ دی نو x قیمت تقریبا موږ سره د نش برابر دی 0 سره صحیح ده خو بیا معلومه موږ چې دا x موږ سره دی څه شي لاندې نو کا قیمت 0.05 دی او د کا مثال کې 0.05 دا منفي x او منفي x موږ نظر صرف نظر وکړو 0.05 او لاندې چې موږ سره څه دی x ته نو x مربع شي او دا معنی لکه زه x د پاره حل کما نو x موږ سره مثال کې وسپنه +2 او دا مثال کې 1.3 منفي ته نو ځکه دلته موږ x تر کارو وګت شي تا 0 ده ځکه چې دا موږ سره تقریبا د اشاریه په اتمه برخه کې یا په اومه شپږمه برخه کې دا ما سره عدد بدلی نو رما 0.05 دی وجه موږ د x نه چک کړو موږ په صرف نظر وکړو نو ګوره موږ د په ایکولیبریم کا قیمت ماته د تعادل ثابت د ډایریکشن لپاره معلومو او د انرټ مقدار په ایکولیبریم پوینټ کې 1.3 منفي ته شي کومه محاسبه